په پاکستان کې د تیزابو حملې تر اوسه خالی په ښځو باندې شوي. मेरे साथ 2014 में हुआ था और دا نورین ده او وایي دې باندې تیزاب د دې خاوند شیندلی. دا زیاتوي د طلاق کېدو پس یې بچي سکول ته روان کړي چې خاوند یې په لار د شا د غاړې راغی او تیزاب یې وله په مخ وشیندل. د تیزابو د برید ښکار کسانو شکل اکثر دومره خراب شي چې بیا ترېنه خلک کرکه کول شروع کړي، کوم چې د دوی لپاره نور د خفګان سبب ګرځي. भी डर लगता था, इतना बुरा हाल हो चुका था. जब मैं शीशा देखती थी तब भी डर जाती थी. कुछ लोग तो मजाक भी कर देते थे. مارګریټ دغه شان یوه زنانه ده. دا وایي تیزابو ورله مخ دومره خراب کړي چې وروستو یې شیشه کې به ځان ته هم نشو کتلی. دا وایي د خپل عکس نه به یېرېده. ډېرو خلکو راپورې خندنې شروع کړو او چېرته به چې لاړو نو اکثره به خلکو وی دې سره دا کار د دې د عمل د لاسه شوی او دې کې به د دې ګناه وه. اوس په سمایل فاونډیشن کې داسې ښځو ژوندونه جوړیږي. जब मैं डिप्लेक्स में नहीं आई थी तो हर जगह انیشا همداسې د تیزابو د برید ښکار پاتې شوی. دا وایي زما تر اوسه 6 اپریشنه شوي چې ټوله خرچه یې مس مسرت پورته کړې. په کال 2003 کې پرانستلې شوې سمایل فاونډیشن تر اوسه 800 پورې ښځو امداد کړی او د مرکز چلونکي مسرت مصباح وایي ښځو او جنکو کې 3 کلنې ماشومان هم شته چې د تیزابو بریدونه پې شوي. میرمن مسرت مصباح وایي د یوې جنۍ یا ښځې د تیزابو برید پس خالي مخ سمولو لپاره 15 نه واخله تر 40 پورې اپریشن یې پکار وي، خو بیا هم د دوی مخ د پخوا په شان نشي کېدلی. د اپریشنو پس دا فاونډیشن دغه ښځو ته داسې هنر هم ښایي چې دوی ترېنه خپل ژوند ښه کولی شي او ځان له پیسې پیدا کولی شي. د زنانو د حقوقو لپاره یوه بله ډله عورت فاونډیشن په دې هڅو باندې بوخته ده چې په زنانو د تیزابو حملې ودروي. دا ډله غواړي چې داسې قانون سازي دې وشي چې د تیزابو په خرڅ بندیز ولګي. میرمن نبیلا شاهین د عورت فاونډیشن پروګرام منیجره ده. دا وایي د تیزابو د خرڅ قانون لازم ګرځوي چې د دې خرڅولو والا دې قانوني اجازتنامه یا لیسنس ولري او بیا دغه لیسنس وخت په وخت نوی کول هم پکار وي، خو په دې باندې عمل نه کیږي. دا هم ډیره مهمه ده چې د تیزابو هغه ډکې بوتلې چې قیمت یې د 10 نه واخله تر 15 روپۍ پورې دی باید چې خرڅ یې بند شي. د تیزابو د برید ښکار ښځې وایي د دې جرم سزا هم ډیره کمه ده. में भी जाते हैं तो उनके 7 साल, अब 14 साल की सजा हुई है तो 7 साल काट के बाहर आ जाना है. میرمن نورین وایي څوک چې دا جرم وکړي هغې ته د 14 کالو قید وشي او 2 کاله پس دوی خوشي شي، خو موږ ټول عمر بیا د دوی د کړو سزا خورو. پکار ده چې دغه کسانو باندې هم زموږ په شانتې سخته راوستلی شي چې دوی زموږ د کړمو نه خبر شي.